په بلخ کې یوې میرمنې له زده کړو بې برخې شویو 100 نجونو ته د کار زمینه برابره کړې. یا د میرمنې د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدنې کارخونه پرانسته چې له زده کړو بې برخې 100 نجونې پکې کار کوي. د دغې کارخونې مسؤله فرشته غلامي وایي د کارخونې له جوړېدو څخه یې موخه دا وه چې له زده کړو محروم نجونو ته د کار سربیره د غالیو اوبدلو کسب ور زده کړي. خو هغه څه چې یا د میرمنې اندېښمنه کړي د بازار نشت او د افغانۍ غالیو قاچاق کول دي چې په نړیوال بازار کې د نورو هیوادونو په نوم پلورل کیږي. زن است، دختر خانم است، از مکتب باز مانده اینا میاین اینجا قالین میوفه. در ضمن سنتر 4 تا 5 تا دیگه هم داریم. از این رقم کارو چی داریم، کارخانه داریم، دخترها خانما کار میکنه اینجا. قالینای افغانی میبافن، قالینای افغانی ما چرا گیجه زحمتش افغانی ها میکشه، بافته میشه، چیز میشه، بازیده پاکستان میره، از پاکستان امریکا میره، فروخته میشه. خواست عمده ما از دولت امارات هست که مصرف برق کم کنه، یک کمی کم کنه. بسیار زیاد است، مخصوصا در جایی که کار است بیلش زیاد میگه دیگه. مواد خام یکم مشکلات داریم، چیز داریم، همینا رسیدگی شوه. په یادې کارخونې کې په کار بوختې نجونې وایي سره له دې چې د کار زمینه ورته برابره شوې خو د نیمګړو زده کړو بشپړول یې په زړه لوی ارمان دی. یو شمېر نجونې چې په دې کارګاه کې کار کوي زیاتره په 10م او 11م ټولګي کې له زده کړو محرومې شوي دي. سمیرا یو له هغو نجونو څخه ده چې زده کړې تر 11م ټولګي پورې کړي خو دا 2 کاله کېږي چې له تعلیم څخه بې برخې ده. نوموړې د کار زمینې برابرولو سربیر له اسلامي امارت څخه د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو غوښتنه هم کوي. از اینکه در اینجا قالین بافی میم خیلی خوش هستم و دیگه در ضمن از این مکتب برای ما بسته است که خودتان هم میفهمین. دیگه به غیر از قالین بافی از امارت اسلامی خواهان هستیم که در ضمن کارهای از قالین بافی برای ما مکتبا رو باز نماید و دیگه دایی که روزانه قالین بافی میایم هم خیلی هم جگرخون هستیم چون به خاطری که مکتبا در روی ما بسته است. دیگه ورته مهال یو شمېر نورې میرمنې چې کورني لګښتونه ورته رغاړي دي د زده کړو سربیره له سرپرست حکومت څخه په دولتي ادارو او په ورته کارخونو کې د کاري فرصتونو د برابرېدو غوښتنه کوي. په مزار شریف ښار کې 2 تنه غالیو اوبدونکي فاطمه او طاهره په دې اړه داسې وایي. امارت اسلامی که میخوایم زمینه تحصیل و درس برای خانم و دختر خانما فراهم بکنه، زمینه یا ساحه کاری را برای خانما هم ادامه آماده کنه تا ما در کنار درس تحصیل هم کار کرده بتونیم و هم درس خوانده بتونیم، هم با خود کمک شیم هم با فامیل خود. ما خواهان بیشتر از این هستیم برای ما ماشته شه ما کار کنیم به خاطر که افغانستان است وضعیت خوب نیست، کاربار برای ما خانما شه خیلی خوش میشیم. د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ له 6م ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي چې له کبله زیات شمېر نجونو کاروبار ته مخه کړې ده. که څه هم اسلامي امارت وایي دا پرېکړه لنډمهاله ده خو له 2 کالو زیاته موده وشوه چې په دې برخه کې د پام وړ اقدام نه دی شوی.